سړی چې اول دنیا ته راځي هغه کرکټر یا ورزشکار یا ډریور یا دکاندار نه جوړیږي، خپل هغه هدف ځان ته ټاکي. نو تاسو ماشاءالله دلته چې راځئ ښه زمینه ته مساعده ده، ځان ته ښه هدف وټاکئ، سل په سل هغه ځای ته رسېږئ. مخکې مې ویلي خواستان ته افغانستان، یعنې چې څه غواړئ هغه ته ځان رسوی سئ. نو زه په دې مطمئن یم تاسو کې به هغه څوک ملي ټیم ته ځي، تاسو کې به هغه څوک بهرنۍ لوبې کوي، ورلډ کپ کې به لوبېږي چې هغه هدف لري او هغه زحمت باسي، زیار باسي، ځان سره هدف لري او په هغې هدف لپاره ډېر زحمتونه باسي. هېڅ شی په اسانه لاسته نه راځي. تاسو په غټ هدف سره همیشه تمرین وکړئ، انشاءالله چې نتیجه به سل په سل اخلي. دا زما خبرې یاده لري، یعنې هغه معلوم نه ده که څوک وي هغه څو کسان به یا هغه کس به څوک وي چې ملي ټیم ته به ځي، ورلډ کپ ته به ځي او جهاني لوبې به کوي، خو هغه کس به یې کوي چې هغه هدف یې غټ وي او د هغې لپاره کوشش وکړي. نو انشاءالله هر کار په ژوند کې کېږي چې انسان د هغې لپاره ستړیا وزغمي، تکلیفونه وزغمي او د هغې لپاره زحمت وباسي. نو بیا هم ستاسو د ټولو ته دا بریا مبارک وي. دا کرکټ برخه د ټولو افغانانو د بیا خصوصا د کرکټرانو ډېرې مننه، خوشحاله اوسئ.